چې دا صورت څوک ډېر وایي او زموږ علماء یې لږ تعداد بولي، دا زموږ علماء بولي دي. ګورې هغه څومره دي؟ 140 ځله چې ساری وي او 140 ځله چې مقام وي، الله به ستا دشمن خوار وزار کوي. بعض کسانو ته ویل که دشمن د تا طرف ته ډېر تنګ یم. دا صورت کوثر 140 ځله سار وایه او 140 ځله ماښام وایه. په 21 ورځې 21 نه وي، په 28 ورځې او په 28 نه وي، په 40 ورځو کې به د الله چې واقعي تا سره ظلم کوي او دشمن دی، الله به د هغه دشمن خوار وزار. دا زموږ علماء وي. دین نمبر دا وایي چې رسول الله مبارک متعلق دوی وي چې دا ابتر دی، نو الله وی تعالی ما اولاد درکړي دي، اولاد په قیامت ورځې پوری وي. ان اعطینا کل کوثر تا وی چې دا رسول الله مبارک اهل سعادت ته قیامت ورځې پوری بوي او خلق په عزت هم کوي، احترام به هم کوي او کوي خلق واقعي دا اهل سعادت او خلق ډیر قدا او پکارم دي. او سبا فتیر جمعه مخکې ویلي چې رسول الله مبارک د دې موږ نه سوال کړی دی چې زه تاسو نه نور سوال نه کوم، صرف د دې کوم چې زما اولاد سره مینه ساتي. الحمدلله مؤمنان ساتي. نو رسول الله مبارک اولاد دې کې الله دغه قطر د قیامت درځي پوری. نو زمونږ د علما وایي چې د کم انسان اولاد نه وي، اولاد یې نه وي، دقه شان 140 ځله سار او 140 ځله ماښام مونځه پس د دې صورت ورد کوي. رب العالمین به له اولاد درکړي. د اولاد لپاره بهترینه وظیفه د دې نه بلې نشته. 140 سار 140 ماښام وایه، الله به له نیک عمل اولاد درکړي. او بیا زموږ علماء نورم خصوصیات ویلي دي، لکه خصوصا یو خصوصیت ادا دی چې سړی یې 314 ځله 313 بار د هر حاجت دپاره ووایي، ځکه الله رسول الله مبارک له دې صورت کې ډېر لوی مقام ورکړی، ډېره لویه مرتبه ورکړې. نو په دغه سوچ چې دا کوم معنا راته ما بیان کړه، په دغه سوچ چې 314 ځله وې چې څه قسمه شرعي حاجت دی، یعنی چې هغه د شریعت سره برابر دی، الله به یې برابر دی. او صدولر نمبر زمونږ د دې دین یو عالم دی او تاسو نوم یې اورېدلي، په دې مکه مکرمه کې درس کوي. په مکه مکرمه کې مولانا مکی صاحب د هغه نه ما په خپلو غوږو ده اورېدلي دي چې د کوم سړي په بدن باندې درې خصوصا په سر باندې درد وي او دا صورت 7 ځله په سر لاس کېږدي او 7 ځلې ووایي، الله به د سر درد او د بدن درد ټول ختم. د دې متعلق علماو دا ویلي دي. او 5 نمبر خاصیت یې دا وره او دا بالکل تجربی سره دا خبره ده چې د ماښام د مونځ نه پس یو صورت واقعه وایي. او 2 نمبر دا چل کوي چې 21 ځله د دې سورۃ الکوثر تلاوت کوي، الله باندې د ځمکې او د اسمان دواړه خزانې کوي. دا حلال. او ور یو شرط پکې دا دی چې یو په اخلاص باندې، او 2 نمبر پکې غټ شرط دی چې د دې هغه معنا ګورې زده کړې چې دې کې الله موږ ته څه ویلي. الله وایي چې هر یو کار کوي ګورې زما دپاره او ما ته رانږدې شي. الله وایي زما ګورې د دې وظایفو لوی مقصد دا دی. وروڼو دا یاد ساتئ، دا وظایف چې زه تاسو ته یو جمعه پس در درېیمه جمعه پس در کوم، د دې مقصد زما لوی مقصد دا دی چې تاسو خپل رب سره کوئ. د رب د در نه بل در ته نه ځئ، د رب د در نه بل خوا نه ځئ. او خصوصا چې کوم دا جعلي پروفیشنل پیران دي او دا کوډګر دي او دا جادوګر دي، د رب العالمین خاطر کې دې ته مزه مونږ ته الله ارس پوری، مونږ ته رسول الله مبارک هر یو د سیز هغه دغه علاج کولی دی. خو زمونږ بدبختي ده. زما لوی مقصد د قانون دار دی چې د بل در ته مزه سیوا د دغه رب د در نه، دغه د رب په در کې ارس دي، خو صرف دومره قدر کار دی چې یقین کامل راولي، خپل ایمان یقین کامل کې چې او زما رب بدا کوي، دا خو ماته رب ویلي دي، رب ما سره وعده کړې ده. نو زمونږ یقین اقوا وي او په خولې دا وایو نه، د خولې او د زړه دا کنیکشن به دواړه یو کې. نو چې بیا په دغې طریقو باندې وې، نو زه راته د الله په ذات باندې قسم خو چې انشاءالله تعالی الله به دا ټول خصوصیت تاله درکړي.
نو د دې سورت ډېر ورکوي او د دې په دې معنا باندې ځان پوهېږئ چې انا اعطینا بیا راته وایم انا اعطیناک الکوثر بېشکه الله وایي منګه درکړي دي تا ته خیر کثیر اولاد مې راله ډېر درکړي دي امت مې راله ډېر درکړي دي علم مې راله ډېر درکړي دي نبوت مې راله درکړي دي رسالت مې راله درکړي دي معجزات مې راله درکړي دي سید الانبیاء والمرسلین مې جوړ کړي امام الانبیاء والمرسلین مې جوړ کړي نو انا اعطیناک الکوثر تعالی مې حوض کوثر درکړي دي تعالی مې علما د امت ډېر درکړي دي ستا د امت علما ډېر دي دا ټول په دې سوچ فکر کې دقه راولې فصل لربک وانحر نو دا رب د پاره منظم کوي او قرباني در رب کوي یعنی هر یو عمل د دو سيزونه ډیر اهم یو عبادت بدني شو بل عبادت مالی شو نو دا یوازې د دوه نه چې څومره عبادت بدني دي هغه د الله لپاره او څومره عبادت مالی دي هغه الله لپاره دا نه چې دا مې د پلان کې بابا د باباګر کړل خو نظر او نیاز او قربانی د الله په نوم باندې فصل لربک وانحر د الله لپاره او چې کله را باندې مشکل هم راغی نو دا دوه کاره کوه یو څه یو د الله په در کې مونځ دویم د الله په در کې لږه صدقه خو بهترینه صدقه نو فصل لربک وانحر د الله په در کې الله ته مونځ وکړه د الله د رب دپاره او د رب دپاره قرباني وکړه انا شانئک والابتر بېشکه موږ ستا دشمن به خوار وزاري ستا دشمن به میراتي ستا دشمن به تباه و برباد